بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې تاسې زما څخه داسې څه پوښتئ چې هغه د افغانستان د ولس او د ملت چې کوم مشکلات دي د هغه په هکله زموږ څخه معلومات غواړئ. ډېره مننه. موږ چې کله د شپې 12 بجې په کم تقریبا د بغلان ولایت مقام ته راورسېدلو، نو هلته چې کوم د والي صاحب محترم معاون مبارک صاحب د هغه څه مدیران په هغه شپه کې وپوښتئ چې وضعیت څنګه دی، حالات څنګه دي. نو بیا دوی هغه جریان څه نه څه زما سره شریک کړي. خو الحمدلله په مجموع کې وضعیت ډېر په دې باندې د امید وړ په دې و چې هماهنګي د امارت د مسؤلینو که نظامي وه که ملکي وه په خپل مابین کې هماهنګي وه، او کوم مشکلات چې لکه مرکزي باغلان او ګورکه او نهرین او ګذرګاه چې دا درې څلور ولسوالۍ وې چې په دې کې مثلا ځاني تلفات مالي تلفات زیات رسېدلي، خو الحمدلله دوی څلورو سره ځایو ته مقصد رسېدګي کړې وه، او چې کوم خلک بند پاته وه هغه د سیلابو څخه مزاج ژغورلي وه، یعنې ساتلي وه. او چې کوم خلکو ضرورت دې ته درلودی لکه اوبه یا ډوډۍ هغه الحمدلله ورسېدله چې ممکن وه. خو صرف یو ګذرګاه ته مثلا د طیارو پرواز ناممکن و، ناشونی و. 2 اګسټه طیاره هغه ځای ته ورغلې وه چې کوم خوراکي مواد پکښې کې وه، خو بیرته به راواپس وله په دې خاطر چې هلته امکان د دې نه و چې کښېني. یو خو د هوا خرابي وه، بل د مځکه اوبو ګرده لاندې کړې وه، هغه ساحه نه ورمعلومېده چې په کوم ځای کې کښېنه. خو دا یو طبیعي عذر و چې مثلا ورنله په هغه ځای کې. نور چې ما څونه معلومات د مبارک صاحب چې د والي معاون صاحب دی د هغو څخه مې چې کوم جریان وغوښتی، هغو دا راته ویله چې یو ټیم موږ جوړ کړی دی د ولایت د طرفه څخه چې کوم ریاستونه دي د کومو وزارتو، هغه مو مقصد د هغو څخه مو ټیم جوړ کړی دی، ساحو ته تللي دي، معلومات به راوي. که شپې ته راورسېده په شپه کې به ستا سره وویني، که نه سهار. نو بیا په دا شپه کې ناوخته سو، تقریبا موږ د 1:30 پورې د ده سره په خبره اخته وو. خو مثلا د شپې نه راله، بیا دا و چې د سهار پر 8 بجو باندې بیا هغه راورسېده. د هغو څه مهاجریان دقیق وپوښتئ. خو دا داسې حالات و چې تغییر یې خوړی، مثلا چې کوم ځاني تلفات وه یا کوم شهدا وه، هغه وروسته هم تر هغه د دوی در معلوماتو یا د دوی تر دغه وروسته نور هم پیدا سوي وه. نو هغه دقیق شمېر چې موږ د دوی څخه اوله شپه وپوښتئ، یعنې هغه سهار چې بیا دوی کوم دقیق معلومات سروې کړې وه د ځاني تاوان چې کوم شهدا سوي وه، هغه تقریبا 154 موږ ته یاد کړه. خو د دوی نه بعد چې کوم ډاکټران وه هغو بیا تقریبا 170 ته ورسوله چې مثلا دا وروسته پیدا سوي وه. نو هغه شمېر یې څه زیادت کړی و. نور د کورو په هکله موږ پوښتنه د دوی څخه وکړله چې کورونه پر څه حال دي. نو هغه د کورو تعداد یې راوښوی، خو تخریب د کورو زیات و چې 4000 داسې کورونه چې مطلق ټوله خراب سوي وه، او 6000 نو داسې کورونه په مجموع کې کېدله چې بعضې ترمیم ته بې ضرورت درلودی، بعضې مطلق ډک سوي وه، او 9000 مواشي تلف سوي وه. نو نور چې کوم مشکلات پېښ سوي وه د هغو په هکله هم معلومات راکړله. خو په دغه موږ اکتفا نه وکړله په دغه ټیم باندې، په دغه سروې باندې. نو موږ نن مثلا د دوی د مجلس څخه چې خلاص شو، بیا مو بل ټیم وټاکه د دې دپاره چې 2 ریاستونه وه، یو د ولسوالۍ مثلا یا معاون یا مدیر یا مامور چې هر څوک وه، موږ د هرې علاقې د هر کلي تاسې به په دقیقه سروې کوئ، معلومات به کوئ چې په دې کلي کې څونه تلفات انسانانو اوښتي دي، هغه معلومات به کوئ، او د کورو په هکله معلومات به کوئ. نو دا مازدیګر ته تقریبا ساحو ته رسېدلي وه چې ګورکه ده، نهرین دی، او د مرکزي باغلان د وخل عدالت موږ ته معلومات یې راکړي.
او یا د ګذرګاه په هکله هم موږ ولایت هم ولاړ شي هغه معلومات هم وکړي. نو کېدای شي دا معلومات د خیره هغه دقیق شمېره دقیقه سروې چې دوی کړې ده دغو کمیټو دا به نو سر موږ ته راوي بیا به نو دا معلومه شي چې آیا تر هغه څونه زیادت شوی دي مثلا په ځاني تاوان کې او څونه نور کورونه یا نړېدلي یا پر هغه حال دي نو هغه به سبا د خیره تاسو ته الحمدلله موږ ډېر خوشحاله شولو ځکه د ولس په مابین کې ډېر محبت و مینه د افغانستان د اسلامي امارت سره وجود لري ځکه چې ډېرو خلکو په خپل یعنی ملکي خلکو په خپل طبیعت باندې که دلته په کندوز کې وه مرستې و کومکونه یې جمع کړي وه چې بیا یې مثلا قمندان صاحب ته د کلي اردو اطلاع ورکړه چې په دې ځای کې دونه کومکونه جمع شوي دي حتی د ډوډۍ په رابطه باندې چا وچه ډوډۍ چا مثلا حتی کالي جمع کړي وه کپړې د هغو د سیلاب ځپلو خلکو دپاره هغه الحمدلله زه ډېر خوشحاله شوم د دغه هماهنګۍ څخه چې ملت او حکومت دا بالکل سره یو فکر او یو ذهن او په یوه دغه باندې یعنې هماهنګي مثلا د عامو خلکو هم زیاته وه او د اهل خیرو خلکو هم موږ ډېره مننه کوو د دوی نه چې دوی هم په اول وهلت کې هر چا خپل وس و توان سپمولی نه دی هغه که په نغدو کې وه که مثلا خوراکي شیان و چا به رانیولي وه مقصد هغه ساحې ته به په هلیکوپټرو کې د قمندان صاحب د کلي اردو په امر و په هدایت په مقصد ساحې ته تلل بیا به هغه خلکو ته چې هلته سیلاب ځپلي خلک وه چې نه یې ډوډۍ درلوده نه یې سرپناه درلوده نو هم سرپناه هغه ساحو ته ورسېده نن تقریبا 3 پروازه د ګذرګاه ولسوالۍ ته شوي دي چې خوراکي مواد او خیمې دا پکښې کې وه چې هغه ممکن وه هغه ورورسېده نو نور هم انشاءالله په دې کې موږ کوشش کوو او څه مواد هم را رسېدلي دي خوراکي و غیر خوراکي مواد را رسېدلي دي هغه به انشاءالله سبا د خیره موږ نقل کوو هغو ساحو ته چې کوم ډېر تلفات پکښې رسېدلی دي که ځاني و که مالي و انشاءالله د سرپناه دپاره خیمې دا شیان موږ آماده کړي دي د سبا لپاره اصلا خو دا د بنده په نیت پورې اړه لري چې څونه اخلاص د خپل ولس و د خپل ملت سره لري چې په هغه نیت باندې څه کوي هغه خامخا هغه کار کیږي نو موږ چې څه تېر شوی کال کوم کارکردګي کړې ده د اقتصاد په باره کې الحمدلله په دې دنیا قایله ده چې په افغانستان کې اقتصاد مخ پر وړاندې روان دی کوم شرکتونه چې د دې په هکله مثلا اوس سره راجمع شوي د یوه دغه لاندې چې وایي چې بلال مولوي صاحب موقت سرپرست دی نو کېدلی شي چې د دې دپاره یو داسې مسؤل بل وټاکي چې ټوله شرکتونه د هغه تر دغه لاندې تر کومنده لاندې او د هغه تر سرپرستۍ لاندې دا د دې دپاره دا کار اوس د شرکتو چې راجمع شوله چې بیخي د نیسته سره مشابه وه بعضې شرکتونه هیڅ په نامه شرکت و هیڅ فعالیت نه و پکښې یعنې کوم اقتصادي پرمختګ یا اقتصادي ګټه نه وه پکښې کې مثلا لکه ترانسپورټ مثلا داسې نور شرکتونه چې بیخي د صفر سره مخامخ وه نو انشاءالله چې نوی مسؤل ورته وټاکل چې موږ په دې امید یو چې اقتصاد به انشاءالله د دغه شرکتو په ذریعه سره مخ پر بهبود باندې روان شي یعنې اقتصاد به د دغه شرکتو په ذریعه انشاءالله د افغانستان د اسلامي امارت پرمختګ وکړي او موږ په دې باندې باعث شو چې دغه شرکتونه به خامخا خپل په شرکتو کې یعنې خپل په داخل کې به دوی متوجه کېږي د آینده تر مخ چې کوم دوی کارکردګي کړې وه هغه د نیسته سره مشابه وه نو اوس انشاءالله موږ به دې ته متوجه چې دا کوم شرکتونه یي هغه به موږ سم کوو تربیه کوو او د دې دپاره بیا آماده کوو چې څنګه د اقتصادي پرمختګ راشي الحمدلله که وګورو د کندوز اقتصادي وضعیت موږ اوس هم تر نورو ولایتو نسبت ښه بولو په دې خاطر چې کوم د سپین زر شرکت په کندوز کې فعاله شوی دی مثلا هغه دی ډېر څه پرمختګ شوی دی پکښې
چې هغه دا کومه فابریکه اوس د عملاً په کار شروع کړې ده او ډېر شیان تولیدوي. دغه یوه د کندوز د خلکو دپاره د ولس دپاره دا یو غټه د خوشخبرۍ خبره ده. نور هم مثلا د کوم سړکونه چې په کندوز کې د یوې ولسوالۍ د بلې ولسوالۍ پورې لکه مثلا دا اوس چې کوم سیلابو خراب کړي یا مقصد ترمیم ته ضرورت لري یا نه یې ډک شوي، موږ به انشاءالله لاره د ولسوالیو او تر ولایته پورې انشاءالله وصل کړو. ښایست نه مننه چې تاسې زموږ څخه د افغانستان د دې مظلوم ولس په هکله پوښتنه وکړه، معلومات موږ څه وغوښتئ، موږ خپل د وس مطابق د معلوماتو مطابق تاسې ته معلومات درکړو.